بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. د دې آیات پرانا کې پرون دا خبره بیان شوه چې د نارینه لپاره منځ په جماعت باندې کول په جماعت کې دا فرض دی، واجب دی، او که څوک بغیر د عذر نه یعنی د بیماری نه یا بل داسې عذر وي چې شریعت مطهره کې ورته عذر ویلی شوی وي، هسې د خلکو بانې انې نه وي، نو که بغیر د عذر نه یو سړی جماعت ته نه ځي او جمع مونځ نه کوي نو دا ګناه کبیره کې اخته دی. او د هغې وضاحت پرون بیان شو. نن دا خبره چې د جمع او جماعت څومره ډېر فواید او څومره ډېر فضائل او رتبې دي د الله رب العالمین د طرفه، چې کوم انسان او کوم نارینه د جماعت اهتمام کوي، د جمع د منځ اهتمام کوي، هغې ته څومره اجر ملاوي. صحیح روایت کې راغلی دی، مسلم شریف کې هم دا روایت شته، خو د الفاظ د ابن حبان او د احمد او د طبرانی دی. امام البانی رحمه الله په الاحسان کې لیکلی چې روایت سندن صحیح دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: من راح الى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له او تكتب له حسنة. یو سړی چې د جماعت ته ځي د جمع دپاره چې په جمع منځو کې، نو هر قدم چې اخلي د یو قدم سره یې ګناه رجیږي او د بل قدم سره یې نیکي لیکلی کېږي. ذاهبا وراجعا، تګ راتګ دواړو کې، مطلب د کور نه چې وځي هر قدم باندې ورته نیکي ملاوي، او چې واپس بیا را روان دی کور ته راځي جماعت نه، بیا هم دغه شانتي نیکی ورته لیکلی کېږي او ګناه یې معاف کېږي. نو دا څومره لوی فضیلت چې انسان ته په تګ راتګ کې څومره ګناهونه معاف کېږي او څومره نیکیانې لیکلی کېږي. یو بل روایت کې راغلی دی مسلم شریف کې، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای: الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. زما صحابه کرامو د سیو عمل تاسو ته نه درخیم، که تاسو عملی کو په هغې باندې الله رب العالمین د انسان ګناهونه محو کوي، مټاوي، بالکل رجسټر نه ختموي. ويرفع به الدرجات، او نه یوازې ګناه د معاف کېږي ختمیږي، بلکې درجات او منزله رتبه د انسان په هغې سره اوچتېږي، نمبر ورته الله رب العالمین ډېرې ورکوي، اوچتې اوچتې. صحابه وویل: د الله پیغمبره ولې نه موږ ته وښایه؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل: اسباغ الوضوء، پوره اودس کول، په صحیح طریقه باندې اودس کول. وکثرة الخطى الى المساجد، او جماعت ته ډېر قدمونه اخیستل، چې سړی همیشه بس جماعت ته روان وي. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، او د مونځ نه وروستو انتظار کول، لږ ذکر کول، یا مطلب دا دی دویم د مطلب د حدیث چې د یو مونځ دی وکړو د بل مونځ هم به انتظار کوه چې بل مونځ له لاړ شي. دا مه وایه چې یو مونځ مې وکړو په جامه باندې بس نور به ورسره ګورو. بیا نبی علیه السلام ویل: فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، دغه رباط ویل کېږي. د رباط نه مراد جهاد فی سبیل الله. کم انسان چې جماعت ته ځي راځي د دې دومره اجر کېږي لکه د مجاهد چې جهاد کوي د الله دپاره په غرونو په سنګرونو کې، دا ورته الله رب العالمین ورکوي. دې سړي ته په کور کې ناست او اجر ورته میلاوي.
حدیث په شرح کې ابو امامه رضی الله عنه فرمایي، صحابي د مسند احمد کې دا روایت دی: الغدو والرواح الى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله. جمعات ته پتک او پراتک سره سحر کې سړی ماخام کې هر وخت کې راځي د جمع د پاره، دا د جهاد فی سبیل الله نه دی. نو دې انسان ته په دې باندې ډېر اجر ملاوي. ګورې د حدیث کې اوسو فائدې ذکر شوي و، دا چې انسان ګناهونه په معاف کیږي، بل درجات اوچتي، بل د دې اجر په شان ته د مجاهد فی سبیل الله د دومره اجر الله رب العالمین ورکوي. په یو روایت کې راغلی دی، ترمذی او احمد او ابن خزیمه کې دا روایت د امام البانی صحیح ترمذی کې ویلي سند صحیح دی. وی رب العالمین ما ته ویل په خوب کې، نبی علیہ السلام فرمایي چې هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى، تا ته پته ده چې هغه اوچتې فرشتې د لوی شان والا فرشتې هغه په څه شي کې جګړې کوي؟ کوم یو عمل په باره کې جګړه کوي چې یو وایي زه لیکم، بل وایي زه لیکم، او اوچتې فرشتې هغه فرشتې چې د ټولو نه اوچت شان لري. وی ما اوویلا رب العالمین تا الله ورته دا علم ښودلی و. قلت نعم فی الکفارات والدرجات، نعم یا الله و فرشتې چې په څه کې جنگ کوي نو ماته معلومات شته. جنگ نه مراد بحث کوي، یو وایي زه لیکم، بل وایي زه لیکم، بل یو وایي زه دا عمل پورته کوم، بل وایي زه پورته کوم. وی هغه په کفارات او په درجاتو کې. کفارات معنا چې د انسان ګناهونه په معاف کیږي، داسې عمل کول. نبی علیہ السلام ویل کفارات څه شی دی؟ المکث فی المساجد بعد الصلاة، جمعات کې کېناستل د مانځه نه وروستو، یعنی ذکر اذکار کول، فورا راوتل نه دي پکار، لږ شان سړی کېني اذکار وکړي. دویم والمشي علی الاقدام، پیدل تک کول جمعات ته، قدم قدم اخستل، دې سره د انسان ګناهونه معاف کیږي. کفارات دي، دا فرشتې ستا رپورټ لري رب العالمین ته. و اسباب الوضوء فی المکاره، او پوره اودس کول په یخنۍ کې یا په تکلیف کې، انسان ته تکلیف وي او پوره اودس وکړي. نو ګورې دې حدیث نه دا فایده معلومه شوه چې ستا دا عمل معمولی عمل نه دی جمعات ته چې ته ځې او به جمعات کې لږ انتظار کې. د دې دپاره دغه اوچتې فرشتې هغه راځي او د یو بل سره بحث او مباحثه کوي په دې کې چې دا عمل ډېر قیمتي دی، چې زما په کتابچه، زما په کاپۍ، زما په عمل نامه کې رب العالمین ته وخیږي چې زه لیکونکی جوړ شم. دا څومره د خوشحالۍ او څومره د فخر خبره ده د مسلمان دپاره. نو دا په تک کې دومره اجرونه دي عاجزانو، انسان ته په دې تک را تک کې دومره اجر ملاوي، ګناه دې معاف کېږي، درجات دې اوچتېږي، کفارات درته ملاویږي، یعنی ګناه دې په معاف کېږي. په یو روایت کې داسې راغلی، ابو داود کې دی دا روایت، حدیث د ابو امامه د امام البانی رحمه الله ویلي، روایت چې دی سندن حسن دی. ومن خرج من بیته متطهرا الى صلاة مکتوبة، نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د کور نه د اودس په حالت کې ووتو، یعنی کور کې اودس وکړو. مسلم کې هم داسې الفاظ راځي چې د کور کې اودس پکار دی، چې سړی د کور نه وځي او په اودس کې وځي. اکثره خلکو عادت دا وي بس جمعات کې اودس کوي. ګوره دا بعضې اجرونه دي اودس پورې خاص دي چې اودس په کور کې شوی وي. لکه دې حدیث کې راځي چې چا په کور کې اودس وکړو ووتو الی صلاة مکتوبة، فرضي مونځ ته روان دی، څومره اجر کېږي؟ فاجره کاجر الحاج المحرم، دومره اجر کېږي لکه یو حاجي چې احرام تړلی وي او رب العالمین خواته ور روان وي. د یو حاجي څومره اجر کېږي؟ دومره اجر کېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې د ګناهونو نه داسې صفا کېږي لکه د مور نه چې نوې پیدا شوې وي. او بل د یو حج دپاره څومره خلک تکلیفونه تاوانونه برداشت کوي، او الله یې تا ته مفت د اجرونه درکوي. دا د ټول نه بهترین اجر والا حدیث، یعنی د جهاد فی سبیل الله عمر اجر دی کېږي، د حج عمر اجر دی کېږي، صرف په دې تګ او پراتګ کې. نو عزیزانو دا ډېر لوی عمل دی د جمعات ته تګ کول. په یو روایت کې داسې راغلی دی
نبی علیہ السلام فرمائی دا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت دا غهم ابن حبان کی امام البانی ویلی صحیح دی وی ثلاثت كلهم ضامن علی اللہ. نبی علیہ السلام فرمائی چې درې کسان دي دا غوی ذمواری الله تعالی خسته ده. څنګه ذمواری ده؟ ان عاش رزق وکفیه، که ژوندې پاتې شو الله به ول رزق ورکوي. وکفیه معنا دومره رزق چې د ده به کفایت پکې کېږي، یعنی قناعت د زړه به ورته ملاویږي. بعضې خلکو ته رزق ملاوي خو قناعت یې نه وي. وان مات ادخله الجنه، او که مړ شو نو الله یې فورا جنت ته بوځي. یو سړی پکې دا دی ومن خرج الى المسجد، څوک چې جومات ته وځي، جومات ته ځي او په جمع باندې لمونځ کوي، نو دغه سړي دومره اجر دی، جنت هم درته ملاویږي، رزق کې د پراخي او قناعت به درته رب العالمین درکوي، او الله دې ذمواري اخلي ستا د حفاظت. په یو بل روایت کې راغلی نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی جمعات ته ځي نو په ورځ د قیامت به الله رب العالمین هغه ته رڼا ورکوي. دغه روایت خاصتا بیا د سحر مونځ پورې خاص دی. بریده رضی الله عنه فرمایي بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، څوک چې په دغه دوو تیارو وختونو کې چې د ماسخوتن او د سحر مونځ دی جمعات ته روان وي جمع دپاره، نبی علیه السلام فرمایي تاسو ورته زیری ورکوئ بالنور التام یوم القیامه، چې دې خلکو ته به الله پوره رڼا ورکړي په ورځ د قیامت. منافقین ته به رڼا نه میلاویږي، مسلمانان به د خپل مخ په رڼا باندې، د لاسونو په رڼا، د مونځ په رڼا، د دې جمع د جماعت په رڼا باندې مخکې ځي. ول صراط کې تیاري دي، انسان ته لاره نه ښکاري، په دې لاره باندې به ورته دا رڼاګانې میلاویږي او لاړ به شي، تیر به شي، جنت ته به لاړ شي. قرآن کې الله داسې وایي نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم، د مؤمنانو رڼاګانې به مخکې د دوی نه روانې وي. په یو روایت کې بیا راغلی دی، هغه روایت مسلم شریف کې ده، صحیح روایت دی چې من صلی العشاء فی جماعت، څوک چې د ماسخوتن مونځ په جمع باندې وکړي فکأنما قام نصف اللیل، د دې دومره ثواب کېږي چې لکه دی چې نیمه شپه الله ته ولاړ وي، الله یې دومره اجرونه ورکوي د دې جمع جماعت په وجه. ومن صلی الصبح فی جماعت، او بیا چې چا د سحر مونځ په جمع باندې وکړو فکأنما صلی اللیل کله، گویا کې چې دی الله ته ټوله شپه ولاړو، نیمه شپه اجر تا ته د ماسخوتن مونځ په وجه ملاو شو، او د نیمې شپې اجر هغه درته د سحر د جمع په وجه باندې ملاو شو. نو دا ټول عزیزانو د الله رب العالمین د طرفه اجرونه دي، اجرونه په دې کې تلوار پکار دی، په دې کې د یو بل نه مخکېوالی پکار دی. کله چې به سړی جومات ته لاړ شي د هغې به څومره اجر کېږي. هغه مشهور روایت د بخاري او د مسلم د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې صلاة الرجل فی الجماعة تزيد على صلاته وحده او فی بیته 27 درجه. یو سړی په جمع باندې مونځ کوي، په جمع جماعت باندې په جومات کې، او بل سړی د کور کې یوازې مونځ کوي. دا کوم سړی چې په جمع مونځ کوي دې سړي ته الله رب العالمین 25 چنده ثواب ورکوي، یا 20 چنده، لکه ته چې 20 مونځونه کړي وي. نو چې مونځ دې راګیر کړي یو په 20 درجې تا ته ملاویږي، او صرف په دې رفتار کې دغه اجرونو چې مخکې بیان شو. او بیا چې کله ته په اول صف کې ولاړ یې، الله رب العالمین او ملائکې در باندې درود وایي ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول. په اول صف کې، اولني صفونو کې بعض روایتونو کې راځي، بعضو کې راغلي دویم صف کې. نو د اولني صفونو ته چې ته ځان رسې په دې ته نورم اجر ملاویږي. اکثر خلک راشي جومات ته روستو د دروازې په خوا کې ناست وي، چې کله به سلام وړي چې واپس به وځمه. نو دا سستی نه ده پکار عزیزانو، دا د اجرونو دا موقع دي، خاصتا مونږ او تاسو نوجوانانو ته، مشرانو ته، هغه خلکو ته چې بیماران نه دي، دا اجرونه د لاسه ورکول نه دي پکار. نو د ټولو روایتونو خلاصه دا شو انسان ته په جنت ملاویږي. یو روایت کې داسې راغلی دی چې چا الله رب العالمین دپاره 40 منځونه په تکبیر اولا سره وکړل په جمع جماعت سره، یدرک التکبیرة الاولا کتب له براءتان، د انسان ته به 2 براءت ولیکلی شي.
یو د اور نه چې دا به د اور نه خلاص وي، الله به ورته نجات ورکړي، او بل د نفاق نه، سړی د منافقت نه بچ دی. او بالعکس کې یو سړی جمع له نه راځي نو هغه د دواړو سزاګانو کې مخته کېږي، منافقت کې او په اور کې. خو آخري روایت دا بیانو او په دې بس کوو. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی 7 کسان دي په ورځ د قیامت بعد الله د عرش د سوري د لاندې وي، هر طرف ته اورونه دي، هر طرف ته به ګرمي وي، او الله به دغه سوري تنظیم کړی وي. دغې کې به هغه خلک، یو قسم خلک به هغه وي ورجل قلبه معلق فی المساجد، چې د زړه تعلق د جماعت سره وي، جماعت لذي چې لاړ شي بیا تلوار کې بیا ځي. امام نووي رحمه الله لیکلی دی دینه مراد چې جماعت کوي، یعنی په جمع باندې مونځ کوي. نو عزیزانو دا ټول اجرونه دا ځان ته مستحضرول پکار دي چې سړی ځي په دې نیت باندې لاړ شي چې الله رب العالمین به دومره اجرونه ماته راکوي. نو راځئ دا سستۍ نه د ځان نه لرې کړو، په جماعت باندې مونځونه شروع کړو، او په هغه علاقو کې ونه اوسېږو چې په کومو علاقو کې زموږ نه دا عبادت نه ترسره کېږي. ځان له عزیزانو باندې کتل نه دي پکار چې ستړی یم، دا یم، هغه یم، د جومات د فلاني سړي سره مې نه لګي، د امام سره مې نه لګېږي، دا مونځ داسې دا هغسې. او چې خامخا باندې کې د غزې پرېږده، هجرت وکړه. د ټولو نه لوی مهاجر نبی علیه السلام فرمایي المهاجر من هجر الذنوب، مهاجر هغه دی چې د ګناهونو نه هجرت وکړي. او څوک چې په جمع باندې مونځ نه کوي او تا ته د جمع د مونځ توفیق نه میلاویږي، ته په ګناه کبیره کې اخته یې. د خپل آخرت لږ غوندې سوچ وکړه، دا دومره اجرونه دا د ځان نه ته محرومې ولې، او مقابل کې ته ګناه کبیره کې اخته کېږي ولې؟ نو عزیزانو د داسې ملګرو سره دوستي هغه مه کوئ چې هغه تا د دې جمع د مونځ نه خرابوي، تا نه راغب کوي. او هر چا ته دعوت پکار دی چې انسان په دې کې سست وي، هغې ته اول دعوت وکړه. که دعوت نه وي د هغې نه جدا شه چې د هغې دا بېبرکتي، د هغې دا شومتوب او دا په تا باندې رانشي. او دا دومره ډېر اجرونه دا چې په دې یوه ورځ کې مونږ ته میلاویږي، دا د لاسه ورنه کړو. ځکه سبا له بیا د رب العالمین په در کې بیا ولاړ یو، ارمان به کوو چې کاش چې ما ته موقع میلاو شوی او بیا به وخت تېري. او دا موقع اوس رب العالمین مونږ او تاسو ټولو ته راکړې ده. نو عزیزانو د دې عبادت ډېر اهتمام پکار دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.